یاد مجلس چې د دې ولسوالۍ د فقهي مجالسو مسؤل الحاج مولوي نعمت الله انعام او د مرکزي مجلس رئیس شیخ احسان الله صاحب په شمول ګڼ شمېر شیخ وزامو او علماء کرامو پکښې ګډون کړي و. د قرآن عظیم شان د څو مبارک آیتونو په تلاوت کولو سره پیل سو. د تیر مجلس پر وضع سوي مسله علمي بحثونه وسوه او په اتفاق د رایو اتفاقیه سوه. د هلمند فقهي مجالسو عمومي رئیس د هلمند په کچه د فقهي مجالسو د لاسته راوړنو بشپړ معلومات شریک کړه. د فقهي مجالسو د پرمختګ ثمرات او په ټولنه کې د فقهي مجالسو د مثبتو اغیزو په اړه یې وینا وکړه. ښاغلي ایوبي د مجالسو پر پابندۍ او د اصولو پر رعایت ټینګار وکړ او دا یې د علماو لپاره د ستر مسؤلیت ترڅنګ د دنیا او آخرت ستره سرمایه وګڼل ترڅو ټولنې ته یې خیر ورسیږي. د مجالسو د پابندۍ په اړه د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هدایت تشریح او د جزیاتو په اړه خبرې وسوې. همداراز علماء کرامو د فقهي مجالسو د اهمیت او نورو بېلابېلو مسایلو په تړاو خبرې وکړې او د ورغلي پلاوي له ګډون څخه یې مننه او قدرداني وکړه.